چې وخت برانه ستا د ملاقات پاتې کېده، مانځه کې به اکثر رانه رکات پاتې کېده. چې وخت برانه ستا د ملاقات پاتې کېده، مانځه کې به اکثر رانه رکات پاتې کېده. اشفاقه ستا د خوښې جنۍ بل ته ودېدله، اشفاقه څه د زړه کې احساسات پاتې کېده. د اشفاق نادان صاحب په دې شعرونو بلنه ورکومه امجد خان پاینده خیل صاحب لا چې راشي او موږ سره خپل کلامونه شریک کړي، داد ورله ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. د ټولو ناول خو د بیډ بابا ادبي کاروان له طرفه او خپل د طرفه ټولو راغلو میلمنو ته، مرګرو ته، ساحل صاحب دلیدا د زړه د کومې نه، د زړه د تن نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. ډېر زیات خوشحاله یم چې دومره ښکلي ملګري راغلي او پروګرام روان دی. له هغې نه یو څو شعرونه دي. د دې نه پس چې وخت بدل شو ښه جور رفاقت بدل شو، چې وخت بدل شو ښه جور رفاقت بدل شو، د نور د تلو سره د سوري هم صورت بدل شو. او تر ډېره وخته پورې زه خپل ضرورت ساتلم، بیا داسې وشو چې د خلکو ضرورت بدل شو. څوک دلته د اغیار او څوک د یاره یریده، چې نه راتله دا خلک په دې لاره یریده. او چا نه کو خدمت ته مورنۍ جبې امجده، چا نه کو تاوان او څوک د زیاره یریده. ساحل صاحب شعرونه دي چې ما ټول عمر زده کړې له جداره شاعري، خو ستا سوري ته هم لیکم چناره شاعري. راځه چې دا ماڼۍ نه دی په ګلو باندې رنګ کو، راځه چې لکه وغوړو بهاره شاعري. خمار خمار غزل لم یو څو بیتونه را، غوټۍ ګلان ناوس پړه کوکناره شاعري. او دا الله دین د پارت کله میلاویږي، دا چاوي چې زده کېږي به د یاره شاعري. دا الله دین د پارت کله میلاویږي، دا چاوي چې زده کېږي به د یاره شاعري. او په غیږ کې مې را پرېوته نشه نشه ویلې، امجد نن کوه راته خماره شاعري. ډېره زیاته مننه د توجه.